سلامونه او نیکی هیلې دوستانو. یو ورور د ټلګرام له لارې نه پیغام راستولی او غوښتل چې داسې یو لیست جوړ کړي لکه دلته چې وکولی شي یو د ولایت نوم انتخاب کړي او دلته هم د ولسوالۍ نومونه ورته راشي. که دلته زه فرض مثال هلمند کړم نو دلته هم د هلمند ولایت مربوطه ولسوالۍ راځي. نو د دې لپاره به تاسو لومړی څه کوئ چې دلته په یو شیټ کې د ولایتونو ټولو نومونه دلته ذکر کړئ. اړتیا نشته چې تاسو هم داسې یو لیست جوړ کړئ. دا ما تاسو لپاره جوړ کړی دی. تاسو یوازې زما ټلګرام ته ورشئ او هلته به دا فایلز تاسو منتظر وي. نو تاسو دلته ګورئ چې په دې اول کالم کې د ولایتونو نومونه دي او د په دې خوا کې ورته اړونده ولسوالۍ نومونه دي. لومړی چې زه دلته د ولایتونو لیست جوړ کړم نو د دې لپاره راځم دلته کلیک کوم او بیا راځم دلته په ډیټا باندې کلیک کوم. په ډیټا کې بیا راځم ډیټا ویلیډیشن ته باندې کلیک کوم. بیا راځم دلته د لیست انتخابوم او دلته کلیک کوم. بیا راځم دلته بیرته شیټ نمبر 1 ته زه به دلته دا ټولې ولایتونه ورته انتخاب کړم. دا مې چې انتخاب کړل بیا به زه اوکې وهم. نو دلته تاسو ګورئ چې دلته د ولایتونو نومونه راغلل. اوس دلته د ولسوالۍ نومونه هم راولو. نو د دې لپاره زه لومړی باید شیټ اول ته راشم او په دې کې زه د هر ولایت مخته چې کوم مربوطه ولسوالۍ دي هغه داسې انتخاب کړم. د ولایت نوم نه انتخاب. بیا راځم دلته فارمولاز ته. فارمولاز کې دلته ډیفاین نیم او دلته به زه دلته کلیک وکم او دلته به زه د ولایت نوم ورته ولیکم. په نوم لیکنه کې باید ورته دقت وکړئ چې نوم هوبهو ولیکئ او کوم سپیس یا کوم بل څه پکې اضافه نه کړئ او بیا اوکې وهئ. بیا بیرته راځم شیټ 2 باندې کلیک کوم. بیا دلته بیرته ځم ډیټا ته. په ډیټا کې ډیټا ویلیډیشن باندې کلیک کوم. بیا دلته راځم لیست انتخابوم. په لیست کې دلته به یو فورمول ورته ولیکم. بیا به دلته ورته دا خانه انتخاب کړم او قوس به بسته کړم. بیا به اوکې وهم. اوس که دلته مثلا یو ولایت انتخاب کړم نو ګورم چې دلته د بلخ ولایت ولسوالۍ راغلی او که دلته زه ولایت بدل کړم فرض مثال بدخشان کړم نو ګورم چې دلته د بدخشان ولسوالۍ راغلی. نو دا و د نن ورځې ویډیو. تاسو حتما د فایل اخیستلو لپاره زما ټلګرام ته ورشئ. هلته یې ډاونلوډ کړئ. مننه.